لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی. در رمضان مبارک میا شروع ده او در رب العالمین د طرفنا د رحمتونو د نازلې دو میاشته په دې میاشت کې الله پاک په مسلمانانو روزي فرض کړي دي او لازم دي او دا میاشت زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت د خصوصیت میاشته په مخ کې امتونو روزي فرض وي خو په رمضان کې نه وي. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. محققین علماء لیکي چې دې آیات کې الله فرمایي چې په تاسو باندې ما روزي فرض کړي دي لکه څرنګه چې په مخکنو امتونو روزي فرض وي. نو دا تشبیه په ذات په فرضیت کې ده. په هغې چې کومې روزي وي په مونږ هغه نه دي او چې په مونږ کوم روزي دي نو هغه په هغوی نه وي. په نورو امتونو روزي فرض وي زمونږ نه زیاتې وي خو د رمضان نه وي. هره میاشت کې به یې 3 روزي نیولې ایام بیز ورته وایي. د هر اسلامي میاشت 14 او 14 او 15 دا 3 روزي به هره میاشت کې نیولې. نو په 12 میاشتو کې دا 14 روزي شو او یو به د عرفې روزه نیوله او یو به د عاشورې روزه نیوله نو 18 روزي شوې. نو په ټولو امتونو تقریبا دا 18 روزي فرض وي. د رمضان دا غونډه میاشت پې نه وه فرض. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د هجرت نه مخکې همدقه روزي فرض شوي دي. حضرت شاه صاحب انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فیض الباری د احادیثو د بخاري او شرحه ده هغې کې لیکلي دي چې یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. وی دا چې څنګه په هغې روزي فرض وي د هجرت نه مخکې دقسې روزي زمونږ په امت باندې فرض وي. نبی علیه السلام او صحابه دا به د میاشتې 3 روزي نیولې 14 14 15 او یو د عاشورې او یو د عرفې. بیا چې کله نبی علیه السلام مبارک مدینې شریفې ته هجرت وکړ نو دا آیت نازل شو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان دا میاشت هغه برکتي میاشت ده چې په دې کې قرآن شریف نازل شوی دی. او ما تېره جمعه درته ویلي چې قرآن شریف د لوح محفوظ نه په دې لومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت ورته وایي دا په رمضان کې نازل شوی دی. او ټول اسماني کتابونه دا په خپلو پیغمبرانو د رمضان په میاشت کې نازل دی. نو الله د قرآن شریف بیا صفت هم کوي چې دا قرآن شریف د هدایت لوی زرچر چشمه ده او واضح د هدایت نمونې دي او نښې دي او دا قرآن شریف د حق او د باطل په منځ کې فرق راولي. نو بیا دا آیت نازل شو فمن شهد منکم الشهر فلیصمه چې څوک د رمضان په میاشت پرې راله نو دې خامخا روژه ونیسي. نو د هجرت نه مخکې دغه 18 روزې فرض وي او د هجرت نه پس هغه روزې منسوخ شوې د رمضان روزې فرض شوې. په لومبو ورځو کې دا روزې سختې وې اسانې نه وې چې څنګه به روژه ماته شوه ماښام او سړی به اوده شو نو روژه به شروع شوه. اوس خو زمونږ روژه پېشمني شروع کېږي نه چې به سړی که 10 بجې به اوده شو او که 11 به اوده شو او که 12 به اوده شو بس خوب سره به روژه شروع شو. دا سخته روژه. یو صحابي دی هغه د ورځې په خپلو کجورو پټو کې خدمت کو. ماښام راغی نو ستړی ستومانه بیبي ته یې وې خوراک راوړه روټۍ راوړه. نو کور کې څه نو بیبي بار ووته ورېږه ویده دله د ډوډۍ د خوراک څښاک غم کو. نو دې غریب خو ټوله ورځې په ګرمۍ کې عمل کړی مزدوري کړې وه ستړی و چې بیبي باره وته دې غریب له خوب راغی وده شو. ښه
ښځې څه د خوراک سامان راوړه چې ویې کتل خاوند دې وده دی نو خوب سره به بیا روژه شروع شوې وه وی خیبتا لکه نیک بخته په لوی تاوان کې پرېوتې تا ته چا وی چې وده کېږه دا خوب خو غیر اختیاري وي نو روژه شروع شوه خوراک یې نه شو کولی نو سار بیا خپل پټو ته مزدورۍ له لاړ نو بېهوشه شو نو رب العالمین قرآن شریف کې دغه مخکې حکم منسوخ که دا آیت نازل شو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر چې باس اوس به شپه ستاسو کولو اجازت دی که د شپې اوده شوې نو روژه هم نه شروع کېږي تر څو چې سبا صادق نه راختلی بس نور پریواته نه پس تر سبا صادق ختو پورې ستاسو له د خوراک او څښاک اجازت نو مخکې روژه سخته و اسانه شوه دویم یو سختیم پکې وه د شپې به بیبي ته سړی نشو نږدې کېدی د رمضان میاشت چې به راوخته تر د اختر د میاشتې پورې نه د ورځې به بیبي ته نږدې کېدی شو او نه به د شپې بیبي ته نږدې کېدی شو نو داسې دوه درې واقعات پیښ شو چې هغې کې د بعضې صحابهو نه بیبي ته نږدېکت راغی رسول الله مبارک له دوه درې شکایته رالل نو رب العالمین پکې بله اسانتیا هم را نازله کړه هغه دا چې څنګه د شپې د خوراک اجازت دی او د څښاک اجازت دی دغه رنګې د شپې خپلې بیبي ته نږدې کېدل د دې اجازت پکې راغی دا د روژې د رمضان د هجرت نه پس د رمضان روژې فرض شوې او نبی علیه السلام مبارک او صحابه هغوی به دا روژې مستقل نیولې ځکه فرض شوې د تاریخو د روژې فلسفه څه ده دا روژې موږ ولې نیسو د دې ډېر وجوهات دي د ټولو نه لویه خبره خو دا ده چې دا د الله حکم مونږ یې فلسفو ته ګورو نه فلسفه شته یا نشته الله وایي نیسه نیسو الله وایي مه نیسه نه نیسو لویه خبره د الله د حکم تابعداري ده بس او دا په انسان اصل امتحان هم دا دی ګورئ د سار 2 رکعاته کوه ښځې 2 به د ماسپښین 4 کوه یا 4 به کوم د مازدیګر بیا 4 کوه 4 به کوم د ماښام 3 کوه چې 3 به کوم دا به نه وی چې د ماښام دا 3 ولیدي او د سار دا 2 ولیدي او د ماسخوتن دا 4 ولیدي نه بیا خو تا د الله حکم ونه منه چې کوم شی د خپل عقل او د حکمت مطابق شو دې ومنه او چې کوم شی د عقل او د حکمت او د فلسفې مطابق نه دی هغه نه منې لویه خبره د الله د حکم تابعداري ده الله وایي 2 رکعاته چې 2 به کوم الله وایي 3 به کوم 4 به کوم دا تپوس به نه کوې چې دا ولې د فلسفو تپوسونه به نه کوې الله وایي په نقد مال کې 40 ورکه ډېره ښه ده د پټي هغه پټې چې د هغې اوبه د بیې 60 ورکه او هغه پټې چې د هغې اوبه د بیې 19 ورکه بس د الله حکم دی ورکوم به دا به نه کوم چې دا ولې او دا ولې دا ولې خو دا مطلب چې ما پوه که چې د ما عقل اخلي او که نه اخلي نو بیا خو د دې دا مطلب شو چې کوم شی ستا عقل اخلي به منې او که د عقل نه اخلي هغه به نه منې نو د روژې لوی حکمت دا دی چې دا د الله د طرف نه یو حکم دی او زه د الله حکم منم یو پلار زوی ته وایي بچي دا کار وکړه نو که دا زوی ورته چې بابا ولې څه چل دی چې دا کار وکړم نو پلار به ورته کوتکو نه چې ته زما په خبره کې دا چل او دا ولې کې خو زما حکم دی ډر د شابه خامخا دا کار کوه یا اوس هم په دې فوج کې ما د یو فوجي بریګیډیر نه تپوس وکړو څه خبرې اترې پکې رالې نو د نواز شریف په دور کې دوی یو علاقه قبضه کړې وه کارګل یې ورته وي نو نواز شریف تللی و امریکې ته نو د امریکې مشرانو پې دبه وکړه چې دا علاقه خالی که حالانکې د پاکستان ډېره لویه خرچه پې شوې وه زبردسته کافي دومره خرچه په دې هغه ماته وې شوې ده چې هغه څه اربونه روپۍ یادوله چې دونه خرچه پې د پاکستان وشوه او په یو طریقه مونږ خپل فوج بره وخیجو د انډیا فوج دا په جمع کې د هغې فوج هم کوزېږي او زمونږ هم کوزېږي نو زمونږ دا مخکې مونږ خیجولی چې د هغې فوجونه راتلل مونږ ورته مخکې مورچې نیولې دا هغه د نواز شریف اډر وکړه د امریکې نه ټلیفون وکړه چې کارګل خالي کړي وایي زمونږ د فوج مشرانو هېڅ چېرې دا نه غوښته چې دا خالي کړو ځکه چې په خالي کېدو کې واپس راځي
نو مونږ ته پته ده چې د انډیا په چوکۍ دي زمونږ دا فوج بولي دا به مري او مغسې وشوه واپس چې راتل د دنیا میجران او کرنیلان او د فوج لوی لوی افسران پکې مړه شو بله لویه خرچه پې شوې د مضبوط ځای هم نیولی دی نو فوجي لحاظ سره دا ځای پرېښودل مونږ له ښه نه دي اډر یې وکړه چې فورا خالي که نو چې کم د فوج مشر و بس هغه اډر وکړه چې دا ځای خالي کړي نو ما وی تاسو ولې خالي کوو ما هغه بریګیډیر صاحب ته ووایي میدان ولې خالي کوو تاسو خو به دومره ویلي وزیر اعظم صاحب ته چې دا خالي کول نه دي پکار دی که دا نقصان دی دا دی دا دی هغه ما ته وخاندل وي د فوج خبره خو اډر دی که چې وی چې ولې نو دا بغاوت دی چې وی چې نه راکوزېږم دا بغاوت او چې فوجي مشر خپل وزیر اعظم او صدر ته وایي چې نه بغاوت راغی خو ملک لړ تباه شو بس اډر دی اډر چې هغه وایي خېجم به او چې هغه وایي کوزېږم به چې هغه وایي هغه دی ته فوج لېږم به او مه لېږه نه به لېږم که مشوره کوي بېله خبره ده بیا به مشوره ورکوو خو چې اډر وکړي نو موږ به پاسداري کوو ما وی دا عبادتونه هم د پروردګار اډر دی الله وایي مونځ کوه زه به وایم ښه فوجي جرنیل دا نشي ویلی چې کارګل ولې خالي کم دې کې خو زما تاوان دی او په دې خو لکونه روپۍ ولګېدې او اربونه روپۍ خرچ شوې او بلا فوجان چې واپس کېږي مړي وه کارګل شهید او فلانکي د کارګل شهید او دا به څه کېږي نو فوجي جرنیل او فوجي مشر خپل مشر ته وزیر اعظم ته دا نشي ویلی چې ولې او نه کوزېږم نو زه به پروردګار ته څنګه ووایم چې الله ولې دا 2 رکعاته ولې دي او دا 3 ولې دي او دا 4 ولې دي او دا روجه پکې ولې ده او دا کوجه پکې ولې ده ولې پکې نشته اډر دی بس د مشر اډر به منې نو د روجې لوی حکمت د پروردګار حکم منل دي الله وایي 11 میاشتې خراس کا حلال او چې څه د خوښې خواهشات پوره کوه د شریعت مطابق حلال او د روجې په دې میاشت کې د نور د سبا ختونه پس تر د نور پرېواته پورې د دې 3 څیزونو پابندي ده خوراک او څښاک او خواهشات اوس به دا منې نو اډر د الله دی ومنه او که دا دی ونه منه نو د الله نه باغي شوې دې ته بغاوت وایي بیا نو الله دې هم د بغاوت نه